دلته کې ملور راواشته د پټي په طرف باندې روان شو. ډېر ورته مې راپاسه چې ورته په دې لو باندې तो चलिए शुरू करते हैं. د وی ودرې کچ د لګه ساواله مې راپاسه او سار وختي چې راپاسه ودرته وی راځي چې پټي ته زولولا نو دا لا جدا مزي ये क्या है؟ نو ما یې سبا وګو بس ورزو په دې لو باندې اسیم څوک ډېری مې مونږ سره مزدوران هم نشته نو په خپل باندې بیریبو بس ورزو ورو په دمه دمه بیریبو او بس داسې د کونه را بهر شو چې د پټو طرف ته وروت نو څنګه نمشنو وسه پاخو نو ما وی مونږه خو ول سنری بو خوري بي ودان په خپل باندې نو چې داسم سلک ډېر مزلو کو کورن ډیکلریشن هر سړی خپل پټي کې لګیاو چې داسم نظر ورواچو نو ماشاءالله د لګانو دا ډېر چات لو کړو هم کو چې اسکه نو خپل کور ته لړ شل تکي بچي اوس کې خو په پر بیٹ پورته بیا ور پسې راشه او بس د خپل کلی خو جدا مزه داسې رو روان شو د خپل پټي په طرف باندې چې کړه د خپل پټي ته ورنږدې شو چې دادې مې د کابل ته وکتل ماشاءالله هم ډېر خولي شیندې پر دې کنه دا ځکه نو دادې مې چې دین ورته وکتل نو ما سار وختي د وریاس بیا راغلی دا جوړه ما هم د ځان بیا تیاروي ما هم له بیا باران کیږي خو الله اساس کې بارانونه کو شکر دی او بس اخر کار دلته خپل پټي ته رانږدې شو چې داسې مې مخ دې غړته وکتل نو ما ډېر شین ښکارې راشي چې یو ویډیو تعالی مکمه نو چې دلته خپل پټي ته رسیدل نو زمانه د ازمري مخ کې راغلی دی ته مې وسګه ویل کوم نن خو ډېر جوړ ډېر وخت راغلی دی وی او کنه ته دی مونږ راغلیو ما دي ته وی او کنه تاسو ډېر بد یې ځکه چې تاسو سار وخت راغلی او زه اوس راغلم هم جوړه ما ته پته نشته چې زمانه یو 15 منټه مخ کې رالم تاسو په سایکل لاله او زه پیاده رالم مې بس پته مده باندې ری به خو ځان لګو ته ونه ری به ځکه چې ډېر لوړه ته پاتې کرے بیا بس کوم آیو راته پګاب کی وی بس خو ډېر ستړی شم ځان لګو ته ری به مې ځان لګو ته مری به خو ځان ټول لاس کاټ چې پورا دمه شي چې دا مې ود بګنټه لوګه بس دې ته مې امراض او بم ورته اوس کې ازمرو ځان ډېر مستړی کوي انور ډېر تیز دی نه डिप्रेशन په دلته کې کېناستو بم ورته اوس کلی پساسي نه ماندې نو دی وی لکه سالو یو پټه مورې بونو هم سوتوره تاسو وکړه ویم زه سا ورته والی ځکه چې ډېر ستړی شوی تاسو ډېر لو کو دوه ورځې لوم ټوټل نه کړو داسې خراب ورا پراته چې دا پسې کېږي مخکې ورته ډېر لو پاتې دی نو دې ته مې ویم راپاسې سا خو مسم ډېره زیاته وایسته چې هغه یو کتل نو چې را روان وم بس ویم زر یو دوه ګېډه ډکې کړې چې بیا ورته راچې اوس کو डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा अभी मैं डिप्रेशन में हूँ माँ कसम نو پټي کې هنور اسیم سني بس دغه یو چې تسترګي دي چې تم چوکې ناستو هم کتل ورته نو کې سولې را پسې روړو هم دا را پسې روړې دي او بس پټي نو بس کې ناستو هم سکلا ما راشه د پیاله نه یو ګډ او کچ سینګه مزه کې د پټي راچې او کنه ډېر غټ خوند دی او डिप्रेशन نو ما راشه سه بم لوګو خدان لا پکې وړو کې اونده کې کلیف والا د پاکستان له وړو کې اونده کې کلیف واشته نو دلته کې ځان ته پیاله په دوباره بیا را کړه د روریانو ته مې امراض چې وړو اونده کې ویډیو کو دی وړي نه پس دې مې پکې راوستل هم راشه چې دا ویډیو د لوګم چې مزه کوي هم چې وایرل هم کما دې ته مې زر در چیس کې چې بس ورزو له ست منټه شبو کو چې بس ذکر ته بیا اسن نن ور ډېر تیز دی نو بس دلته کې مرته چټي وکړو چې داسې مې وکتل نو تماکو خلکو کړلې ما وا دا تماکو خو بیا خلکو کړلې دی او دا تماکو سیزن بیا سٹارټ کې دواله دی امید وکوم چې د کلی را ساده اونده کې ویډیو هم خوښ شي کو خوښ شي می او کو نیمه خوښ شي لایک لټاک ورکه Coba curta, bada curta, mada, pas coba curta, bada. کو نیمه خوښ شي نه ځان له خپل ویډیو جوړه کوي په خپل لایک ورکوي پښتنو پارځه کې الله ټول مر آباد او خوشحال ساده سره زمونږه